इतना वक़ार तो बख्शा कि अपने लहजे से हम बेहुनर नहीं लगते नो ज़ ډیر زیات خوشاله ما چې دې داسې محفل کې ماته د ناستي او د څو خبرو کولو موقع ملاو شو. زه وایم چې د پښتو خدمت څوک کوي په نثر کې کوي، نظم کې کوي، هر څنګه کوي، نو دا زموږ را روان نسل ته سره هم یو ډېره لویه ښېګړه ده. نو تاسو ته ډېره سلامي جی. او زه خپل لیک وغیره کومه سماعت ګوډي کم کوزي خو بهرحال ادب سره پښتونولۍ سره پښتون سره د پښتو ژبې خدمت کوونکي سره دوی سره مې ډېره زیاته مینه لرم. دا د انتخاب کلام دی د عباسین یوسفزي صاحب د حالاتو سره سمون خوري چې د پرهر د زړه ټکور کلي کې نشته، د پرهر د زړه ټکور کلي کې نشته، لیونی ځای د نور کلي کې نشته، او د غربت وبا راغلي خلک زغلي بیا ځوانان یو دوه څلور کلي کې نشته، او هر سړی د خپل وجود خولو کې ډوب دی، د غمژنو څوک غمخور کلي کې نشته، او ماشومان سپارې نه وایي جومات کې، د چنچڼو شور ماشور کلي کې نشته، او مخلوقات په دیدن پسې ړانده شو څوک د کام د سترګو تور کلي کې نشته، او د هندوانو غوندې هر خوا ځانځالی دی، د هندوانو غوندې هر خوا ځانځالی دی، خانک مات شلو او شکور کلي کې نشته، او هر یو تن په خپل کنډر کې له یخنۍ مري، ایرې ډېرې دي خو اور کلي کې نشته، او چې عالم راښکودو د ښاریونه اوس هغه د مینې زور کلي کې نشته، او چې عالم راښکودو د ښاریونه اوس هغه د مینې زور کلي کې نشته، خو نن یې زور وښوده چې الطاف ګل صاحب دلته ما خور کلي کې نشته، اباسین هم په کور کلي کې نشته.